د عمان سلطنت پلازمینه مسقط کې د افغانستان سفارت چارې د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د ډیپلوماتانو له لوري په منظم ډول ترسره کیږي او ټولو ته خبر ورکول کیږي چې یاد سفارت د افغانستان او عمان د وګړو لپاره د 1446 هجري قمري کال د 3 میاشتې د 5 نیټې چې د یکشنبې ورځ راځي له دغې ورځې را په دې خوا خپل فعالیتونه او خدمتونه په عادي ډول پیل کړي دي. د کوربه هیواد په همکارۍ د یاد سفارت د فعالیتونو بیا پیل کېدل به د کابل او مسقط ترمنځ د سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او دیني اړیکو په پیاوړتیا کې رغنده رول ولوبوي. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت په دې برخه کې د عمان سلطنت د بهرنیو چارو وزارت له همکارۍ څخه مننه کوي.